السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افغانانو زمانن به ډیره ضروری ویډیو ده. هغه ویډیو داسې ده چې 40 کاله وشو چې موږ د افغانستان نه راغلي وو، پاکستان ته زموږ افغانان او پاکستان کې مهاجر شوي وو. د دې باره کې ده. زه په دې ویډیو په سر کې دا وایم چې کوم زموږ ښکته افغانان پښتانه چې ځان ته افغانان او پښتانه وایي، هغې موږ سره ښه کړي دي، هغې موږ سره ورور د هغه ښه سر په سترګو سلامونه اته کوو. ستاسې ښه موږ هېڅکله نه هېرو. او ګل خان نه ما سره ښه کړي نه یې ښه منم. دا فیسبوک نه وم چې ګل خان موږ ته کنځلې کولې او بدې ردې بې ماجرو ته ویلې. خو زه تاسو ته افغانان یو خبره کوم چې انتهایي موږ غلطي کړې وه چې موږ پاکستان ته مهاجر شو، ځکه د وروس نه سخت دشمن چې و زموږ پاکستان و او تیار زموږ وینو ته ناست و، تیار زموږ هغه ناست و راته چې څه رقم یو چل جوړ شي په افغانستان کې او موږ در په در کړي. دې پاکستان موږ په څو ملکونو باندې خرڅ کړو، زموږ په وینو باندې سوداګانې وکړي، زموږ په وینو باندې ایټم بم جوړ کړه، زموږ په وینو باندې آرمي وچلوله، زموږ په وینو باندې میزایلونه جوړ کړه. زه دې ته هېڅکله دوست نه یم. ډېره غلطه فیصله موږ او تاسې کړې وه افغانانو چې موږ پاکستان ته مهاجر شو. وایم چې ټوله ته مړه شوې وې خو چې پاکستان ته نه وې راغلې. دغه عراق ته امریکایان لاړه، عراقیان ځای په ځای پاتې شو، لا نه ډچې ته 40 یا 50 کاله به کېږي چې اسرائیل او د فلسطین لانجه د فلسطینیان په خپل ځای پراته دي. موږ ډېره اشتباه وکړه، ځکه زموږ دا نمبر 1 دښمن موږ ته او تاسو ته داسې ناست و چې خالي زموږ ستاسې په وطن کې یو بانه جوړه شي او دې ته به موقع په لاس ورشي او هغه موقع په لاس ورله، موږ یې تباه او برباد کړو، زموږ یې ملک تباه او برباد کړو، زموږ افغانستان یې تباه او برباد کړو، زموږ ټول لر او بر پښتانه در په در کړه. خو د هغې غټه وجه دا وه چې زموږ ستاسې خاینین غداران دا د مجاهد په نوم باندې بې غیرته هلته ناستو په پاکستان کې او تیاره به سره اډې جوړې کړې وي او بس یې مهربانه موږ یې تباه او برباد کړو. نن بیا 40 کاله برابر شو. ما د عمران خان خبرې مې واورېدي او دانشترور خبرې مې واورېدي. دانشترور صاحب تا سره زما ډېر اختلاف دی، خو نن دې زبردستې خبرې کړي. او عمران خان دا خبره کوي چې کرکټ ټیم دلته نه جوړ شو. هغه دی د کرکټ د ټیم مونږ ته عمران خان ته مونږ ته پیغور مه راکوه چې مونږ کرکټ په پاکستان کې زده کړی. تا هم کرکټ په لندن کې زده کړی، تا هم سبق په لندن کې ویلی دی. ستا 14 لکه پاکستانیان دلته په لندن کې ژوند کوي او چېرته هم چې په لندن کې بم خلاصېږي پاکستاني او پکې وي دهشتګرد، ځکه پاکستان د یو دهشتګردو اډه ده. نو تا زموږ په سر باندې ایټم بم جوړ کړه عمران خانه، ته هغه یاد کړه. تا زموږ په سر باندې دغه فوج وچلو، تا زموږ په سر باندې دغه میزایل جوړ کړه عمران خانه. زه تا ته احترام لرم خو غلطه بیاني دې دا وکړه، ځکه چې د دنیا غټ نه غټ دهشتګرد چې وي هغه به په پاکستان کې پیدا کېږي. تاسې زموږ ملک تباه او برباد کړو. ګل خان نن په ما احسان کې تاسې موږ دلته مهاجر اوسېږي په لکاو. ته خپل ځان ته ډوډۍ پیدا کړه ګل خانه، ته خپله د ولږې مړ کېږي. دغه کم کاروبار چې په پښتونخوا کې او په دغه کې روان دي، د دې مهاجر په سر روان دي، د دې مهاجر په سر ته ډوډۍ خوري. ما ته د ژوندون زندګي دې ما ته معلومه وه، ته په ما احسان مه کوه. زه د احسان د هغه د نرانو پښتنو افغانانو د پښتونخوا والا منم، هغه موږ نه هېرو. خو ته خو هېڅ شی نه، ته په ما احسان مه کوه چې مهاجر دلته پراته دي. زما احسان به مني. زما په سر د میلیونها ډالر دي پاکستان خوړي دي. د یو مهاجر په سر باندې په لکاو ډالر اخیستي افغانانو. نن بیا دا لوبه جوړه کړې وه، د نیوټن میشر هغه یې راوستی او سړی راوستی ته یې ته کېنولی او عمران خان یې ورته راوستی چې بیا هم خرڅ کړي. نو دا زموږ یو غټ دښمن و، دا زموږ یو غټ دښمن دی او موږ انتهایي غلطي کړې وه چې موږ پاکستان ته راغلي وو. پرېږده چې همالته شهیدان شوي او مړه شوي همغه راته ښه وه. ګلخانه ته په ما احسان مه کوه، ته به زما احسان مانې. نو خبره دا د افغانانو چې ډېر او چې څوک کم ګل خان وایي چې یاره مهاجر داسې دي او دي، ویې باسه که نران بچیان هستې دا مهاجر وباسئ د پاکستان نه. که دومره در کې زور وي ګل خانه، حکومت ته ویوه چې دا مهاجر وشړي، ځکه اوس هم ته ستا پیاده ده په مهاجرو کې، دا اوس هم ستا پیاده ده په افغانانو کې چې دلته پراته دي په لکاو. ستا اکانمي، ستا اقتصاد، ستا اسپتال، ستا شفاخانې، ستا هر شی په دې مهاجرو باندې چلېږي. ویډیو ډېره غټه نه شي افغانانو، خو انتهایي اشتباه هم کړې ده. او زموږ هغه خاینین چې د مجاهدینو په نوم په 1915 کې راغلي وو، دغه خاینین به هېڅکله افغانان معاف نه کړي او هېڅکله موږ پاکستان ته دوست نه ویو. پاکستان زموږ نمبر 1 دښمن دی. موږ دا نه ویو چې روس او امریکا زموږ دوست دی، خو زموږ غټ دښمن چې دی دغه ملک و، زموږ یې تباهي و برباد، لر او بر افغان یې تباه برباد کړو. خدای په امان.